بسم الله الرحمن الرحیم. ومه صفحه د اول باب 19 نمبر حدیث. دغه حدیث امام رزین رحم الله تعالی په خپل کتاب کې را نقل کړی دی. مسند رزین دا تقریبا په 2 یا 3 ټکو کې د حدیثو کتاب دی. زموږ سره په دارالفتاح کې ستا معتمد او ښه کتاب دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: النساء حبائل الشیطان. النساء حبائل الشیطان. درمور النساء حبائل الشیطان. ترجمه اجباره: النساء شزی، حبائل رسیدی، الشیطان د شیطان. النساء شزی، حبائل الشیطان د شیطان رسیدی. څنګه د شیطان د فریب یا د مکر لپاره یو ښه وسیله هغه ښځې دي. د دې لپاره چې انسان په فتنه کې اخته کړي، د ښځو بهترینه فتنه یا اسلحه شیطان په لاس کې لري. د دې لپاره چې یو دیندار انسان په فتنه کې واچوي، د دې لپاره چې یو متقي انسان د سمې لارې څخه واړوي، شیطان کوشش دا کوي چې ښځې دې انسان تور مخته کړي. او د ښځو فتنه په بني اسرائیلو کې ډېره وه، ځکه نو هلاکت ته هغه ورسېدله. ځکه نو یوسف علیه السلام هم د ښځو په فتنه کې گرفتار الله رب العزت نه کوي، خو فتنه هم د ښځو له طرفه د زلیخا د عزیز مصر د عزیزو د بادشاه له طرفه ورته پیښه شوله. وایي نو کله چې چاته فتنه د ښځې له طرفه پیښه سي، چم ورته وسي، نو وایي بیا علاج هم پکار دی. که دغه نفر راپورته سي او دا ووایي چې زه په دې مسله کې ملامت نه یم، په دې فتنه کې زه راګرفتار سوی نه یم، دا وله سره د دې ښځو دغه په دې کې پړه او ملامتیا ده، وایي دا حق لري. یوسف علیه السلام د ډېره وخته غږ نه کوي. کله چې وروسته زلیخا دا وویله چې دا چم د ده له طرفه څخه و، نو یوسف علیه السلام دا وویله چې یا دا دې وکړي، باره یې دفاع شروع کړله. نو مفسرین فرمایي وایي که پر یو چا باندې ناحقه تور ولګول سي او د ښځې له طرفه یا د بل چا له طرفه، وایي دفاع حق ده د دغه سړي چې تور او درواغ باندې تړل سوي دي. ولې یوسف علیه السلام هم د ځانه څخه هغه تور او هغه درواغ دفع کړل، لرې کړله. نو ښځې بهترینه وسیله، بهترینه اسلحه د شیطان ده، او ډیر کوشش هم کیږي د دې لپاره چې مغربي نړۍ دغه شیطانی وسیله نور هم پسې رامخته کړي. ځکه نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي، وایي که چیرې 2 شړېدلي هډوکي هم یو ځای سي سره، سپین سرې او سپین ږیرې، بیا هم د دې وهم دی او دغه دی بیره ده چې دا دواړه کسان په زنا اخته سي. او دا چې بیا یو ځوان د یو ځوانې ښځې سره خلوت کوي، یوازې ورسره اوسېږي، دا ګناه ده، سراسر ګناه ده. خبرې ورسره کوي، هېڅ ضرورت یې نه وي، او ملاقاتونه کوي، ناروا ملاقاتونه، په هر صورت کې ګناه ده. نو شیطان انسانانو ته د نورو لارو ترڅنګ یوه لار د ښځو لري چې انسانان په خطا باسي، او دا ښځې د شیطان یو توق دی چې انسانانو ته یې وراچوي. په دغه توق که انسان را ګرفتاره سو، نو دنیا یې هم تباه، آخرت یې هم تباه. څنګه دی علاج؟ ځکه الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مؤمنانو ته نبی ته دا وفرمایه چې دوی خپل نظرونه ټیټ او کښته کړي. وجه دا ده تر څو د دوی نظرونه پر ښځو ونه مشلي. او مؤمنانو ښځو ته هم دا وفرمایه نبی چې دوی هم خپلې سترګې ټیټې کړي او کښته یې کړي. ځکه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې فرمایي، وایي که ستاسو اول وار سترګې پر یو چا ومشتلې چې هغه نامحرم و، بیا خو ګناه پر تا باندې نسته. که دا نظر تا تکرار کړي، ګناه پر تا سته. اول نظر که څوک اتفاقا پر یو چا ومشلي، د دې ګناه نسته، اما وروسته نظر پسې اړول د دې ګناه ده. ځکه نو عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه را روان و، لون صحابي و، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره غالبا خپلې کوروالایو به وي، 2 کوروالایو وي، نومونه مې هېر دي څوک به وي، که والله اعلم دا ځای به مې هېر سي، لور یې هم وه او که نه وه. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ده خپلوانې او قریبانې وې، 2 ښځې وې. هغوی ورته کتل او بیا دا ورته وویل نبي ته چې موږ ته خو هغه نه ګوري. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل که هغه ړوند دی نو تاسو خو ړندې نه یاست، تاسو ولې ورته ګورئ؟ نو که ښځې راوځي او نارینه ورته ګوري دا هم ګناه، او که نارینه ښځې ته ګوري دا هم ګناه. اوس د دې لپاره چې د دغه شیطاني جال څخه انسانان راوباسو، یوه طریقه یې دا ده چې دا کو ایجوکیشن بند سي، ګډوډ تعلیمات. دا ګډوډ تعلیمات په دغه حدیث باندې دلیل وایي، طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة. د علم طلب پر هر مسلمان نارینه او ښځینه باندې فرض دی. بس ظاهرا حدیث ته ګوري، نور د دنیا ټول ځوانان په فتنه کې واچول، ځوانان ښځې.
د دې حدیث تشریح د دغو انسانانو په خولو باندې نه کیږي، دا محدثین غواړي، د وخت دغه مشهور علماء کرام غواړي چې هغه د دې حدیث ته وضاحت وکړي او تشریح وکړي. بس په دې نامه باندې دا کو ایجوکیشن د دې علاج دی چې بند سي چې د انسانانو یو د بله اختلاط او ګډون اجتماعګانې که سره کنټرول سولې او نظرونه کنټرول سوله، د ده کاته سره کنټرول سوله، نو الله رب العزت به د شیطانانو د جال او دغه تلکې څخه انسانان ژغوري. کنې نو انسانان به حتما د ښځو په فتنه کې اخته کیږي او ضرورت هم د دې نسته چې ناحقه د ښځو سره خبرې وسي. موږ په خپله دا لفتا کې د ډېره حده دا کوشش کوو چې بس په داسې یو ځای کې که چیرې ښځې مشکل وي چې هغه ښکاره ځای وي مسله ورحل کړو، ښکاره ځای وي. ځکه نو د دې لپاره د ښځو لپاره باقاعده ترتیب موږ نه کوټه لرو نه مو بل ځای جوړ کړی دی په عام ځای کې، تر څو د انسانانو د هر رقم غلط فکر موږ کنټرول وکړو. او که چیرې داسې یو ځای به جوړ سي چې هغه یقینا په پرده کې وي او یقینا سم ځای وي د ښځو د پوښتنو د جوابولو لپاره، بیا مشکل نشته. که څه هم دا موضوع ډېره درازه ده، خو انشاءالله که یو وخت زمانه وه او ژوندي وو الله مشکلات نه کړه پیش، زه پر دې موضوع باندې یو اصلاحي بیان روان دی چې د ښځو تعلیم د اسلام په رڼا کې او یا د ښځو کتابت او خط زده کول د اسلام په رڼا کې، چې دا یو پیچیده موضوع هم ده او ډېر ځله عام کسان جنجالونه هم سره کوي. هغه وخت به انشاءالله دا موضوع پرڅېړو، الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق.